VOA ډي څانګې یو بلې داسې خبر نشر کړی دی چې د خلکو غبرګون یې راپارولې. د یو افغان ماشوم په اړه یې څه لیکلي دي؟ ولې خلک ورته غوسه دي؟ دا ټول په همدې ویډیو کې وګورئ. خو که تاسو تر اوسه چینل نه وي سبسکرایب کړی، سبسکرایب یې کړئ تر څو زه څو له تاسو سره له فرانسې څخه نور تازه خبرونه هم شریک کړم. VOA ډي لیکلي دي چې د خوست په زلزله ځپلې سپیره ولسوالۍ کې یو 12 کلن افغان ماشوم یو مصنوعي RPG توغندی جوړ کړی دی او پرې لوبیږي. دې خبر ته بیا د کوزي پښتونخوا فعاله مبارزه غړي رابعه یوسفزۍ لیکلي دي چې نړیواله میډیا هر هغه شی ډیر په هنر پیشوي کوم شی چې د افغان خاورې بچي له خپل کاره باسي. دا د هغه لوبې اثرات دي چې کوم چې د افغان بچي د قلم پر ځای ټوپک نصاب اقوام متحده امریکا د روس سره په جنگ کې رالیږل او موږ سره یې کومک د جنت کوي. د هغه امریکا یا اقوام متحده ده چې د مجاهد زوی باندې یو وار بیا افغانستان برباد کړ. په ډیر هنر او داسې خلک یې پر افغان خاوره مسلط کړل چې نه تعلیم مني، نه دلایل او نه مشر معلوم شته، نه په سیستم پوهیږي او فرمانونه د شاه لخوا جاری کوي چې څوک دا هم نشي ویلی چې څه دا د ماشومانو نظام دی. VOA لخوا د نامناسبو عکسونو خپرولو له امله باید افغان ولس نه بخښنه وغواړي. د ماشومانو ذهنیت باید په شعوري هڅه مثبت ورغول شي. تاسو له یوې خوا د نړیوالې رسنۍ دعویداره یاست، بل لور ته مو د ډېرې ټیټې سطحې انځور پر خپله پاڼه خپور کړی دی. تاسې باید د پښتو ژبې ویونکو او مینوالو ته داسې څه خپاره کړئ چې په هغه کې د رغونې، تعلیم، تربیې او وروڼه اندی اثار وموندل شي. زموږ تاریخي افغان وطن د پردیو په دسیسو همدې راکټونو، کلاشینکوفونو او نور ډول ډول اسلحو راویجاړ کړی دی. بې شمېره ولس مې د همدې جنګونو د قتل عام خوراک وګرځېدل. بې شمېره افغان کورنۍ مو د هجرت په دردمن سیلاب لاهو شوي. په افسوس سره وایم بیخي ډېرې تورسرې مو په پردي او وحشي بازار حسن کې نیلام شوي. د هیواد ټول لوی او واړه ښارونه په باروتو لولپه شول. کلي په کورنۍ جنګ کې ونړېدل. مسجدونه بهرنیو مداخلو له امله کنډواله شول. د برق او ټلیفون خادي په پردیو مرمیو خپلو خلکو زخمي او سوری کړي. موږ افغانانو له جنګ او اسلحو څخه ژوره رواني ناروغۍ موندلې ده. له هر ډول اسلحې او جنګ څخه جدي نفرت کوو. موږ باید نور له قلم او کتاب سره پرېښودل شو چې د ژوند خزان وخلي سندې د علم په پسرلي زرغونې او ماتري کړو. درنو لیدونکو ډېره زیاته مننه چې تاسو دا ویډیو تر پایه ولیدله. د نورو ویډیوګانو لپاره مو حتما چینل سبسکرایب کړئ او د VOA ډي څانګې د دغه ډول خبر د خپرولو په اړه ستاسو غبرګون څه دی؟ نظر او انتقاد پیشنهاد مو کولی شئ په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو د خدای پامان.